چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په جهنم کې سخل کولیدل چې هغه ته سزا ورکړي کېده او تا ته وای دا خلق لا دنیا تراغلی ندی پیدا شوی ندی او الله ولا سزا ورکړي دا زیاته نه نو دنیا دومره ترقی کولای شي لوګ دومره ترقی کولای شي چې تا شل کلنه مخ کې خبره وسخی ولی الله رب العالمین په دې معنی نه قادر چې آینده زمانه کې سکیږي او څوک ګناګار وي او جهنم ته ځوغه الله خپل رسول توفیق الله به قیامت پر ورځ دا بوتان او دا کان راوالو جهنم ته واشه دا به جهنم خشاکی قران دا وایي دې مونږ کې حدیث ثبت وي چې دې کان سګنا کړو چې الله جهنم ته واچو کلاغت ته دا ویلې شي یره چې موږ بدین په کې دا سجل شو دا ولی الله جهنم ته واچو نو کوم خبره چې تاسو سمجھ کې نه راځي نو دا غي به دلیل دانی چې ته نه منې کوم خبره چې د پیغمبر نه کپړې وباسي عوام ته وي آیا تاسو د دې منو ته تیاری خلک وینا موږ کدا ته قاعده او قانون کې دي نو قران کې خو بیاداشتا چې آدم علیه السلام جنت کې هغه میوه ونه وخوړه فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه طاب قول کم کلام چې د پیغمبر او نبی نه کپړې وباسي هغه د منودو قابل نه بیا خدا قران د منودو قابل نه دا بتا دوی د فلان کې خبر عقل نه مني قران کې شرع کرامن کاتبین يعلمون ما تفعلون شته نشته پته ما ته په سنس باندې ثابت کړه کرامن کاتبین شدد طاب هو باندې موږ ته نه ښکار یو سړی زما عقل نه مني بیا به سره سګ وزیر السلام یو کلی باندې تیرې او هي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها دا بل څنګه ژوند کوي فاماته الله 100 عام الله په مر راوست سو کاله 100 عام سل کال ثم بعثه الله ژوند نګور ژوند مر بیا ژوند بیا مرګ او بیا ژوند سو ژوند درې تشر دریم ژوند نه انکار کې دا قرآن کې الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده محترمو د دې فتنه غټه بنیادی دوکا چې عوام خلکو تورکی طلباء تورکی تعلیم یافته خلکو تورکی هغه دا چې دا حدیث د الله د رسول تاسو توای د قران د آیات مخالف دي کله د شیخستان دا سیده خبره کې چې الله یو خبره کړې دا او ګوره د دې مقابله کې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام بل شان خبره کړې دا ممکن ده آیا دا کې دی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دې د الله د قول مخالفت وکړي نو عام خلک دا وایي چې بل دا خو ممکن ده نبی صلی الله علیه وسلم شت د الله د خبرې خلاف کولای شي به بتا دوی ګوره حدیث کې دا راغلی زه د درې مثالونه وایم نور مشایخ شره د دوی مخکې خبرې کول به دې د ګران کار لري کله با تا دوی قرآن کریم کی راضی چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون تاسو طلباء په خلک سره اشارات کومه وای قرآن وای چې ولكن لا تشعرون تاسو تپته نشته چې دا شهیدان څنګه ژوند دي او بل خو حدیث وای چې موږ ته پته شته کنه چې دې شهیدانو ارواح الله جنت ته بوتلی دي د مرغوب ججرو کې دي وای قرآن وای چې تاسو نه خبره او حدیث وای چې نه تاسو خبرداري چې دا ارواح دا مړی دا شهیدان د جنت ته تللی ګوره دا حدیث د قرآن د آیات مخالف ته معارض دی دا یا ساتي کله چې انسان لږ سوچ کوي مطالعه کوي قرآن او سنت سره سره تعلق وی الله زموږ پیدا کی د منکرین حدیث او د هر شبهه جواب د الله په توفیق قرآن کریم کې شته موږ هغه ته ویلې شو چې تاسو د دې نظرین انکار کوي چې د شهیدان او ارواح جنت ته تللی دي د حدیث بعینه ترجمانی قرآن کریم کې شته بل آیات الله فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم بل الله فرمایي دا احیاء دي ژوند دي د الله په نسبت باندې موږ ته پته نشي څنګه ژوند دي والله وزي تفصیل ویم رسول الله تفصیل ویلې دي يرزقون دي طریقه ورکړي کیږي لا رسول مل داغي ارواح جنت کې ګرځي قرآن يرزقون قرآن وی فرحين بما آتاهم الله قرآن وی ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بہرحال دي شبهات کوي دا شبهات او جوابات الله قرآن کریم کې کړي کله د معراج واقعه راولي تاسو وی ګورا د حدیث کې دا دي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په جهنم کې سخل کولیدل چې هغه ته سزا ورکړي کېده او تاسو وی مختلف خبرې بکې دي وی دا خلک لا دنیا تراغلی ندی پیدا شوی ندی او الله ولا سزا ورکړي دا زیاته نه الله هو وما ربک بظلام للعبید الله په خپل بندګانو باندې ظلم نه کوي دي څه ګناه کړي چې د جهنم کې سزا ورکړي کی یو دوا درې جوابات یو دا عقلی جواب دا دی ګوره نن شل کاله مخکې بالفرض یو ځکه یو پروګرام شوی واغه ویډیو شare ریکارډ کړي او شل کاله بعد ته ګوره چې لګا دا پلان کې شیخ صاحب دی دا درس کوي دا حدیث وی دا پلان کې وروړه ویډیو کې تا تخکاری نو دنیا دومره ترقی کولای شي مخلوق دومره ترقی کولای شي چې تا شل کلنه مخکې خبره وسوخی ولی الله رب العالمین په دې معنی نه قادر چې آینده زمانه کې سکیږي او څوک ګناګار وي او بیا جهنم ته ځوغه الله خپل رسول توفیق دا حقیقي ممکن ده بیا به تا ته کله وای د دې خلکو سجرم دی چې الله جهنم ته واچول دی خو لا ګناه نه کړي
قرآن کې الله رب العالمین تاسو اهل علم یې په خلک کې اکثر الله فرمایي انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. په دنیا کې بعض خلکو د بوتانو د کانو د ونغونو بندگی کړې ده، هغه ته سجدي لګولې دي. الله به د قیامت پر ورځ د بوتان او د کان راوالو جهنم ته واشه، دا به د جهنم خشا کې قرآن دا وایي. دې منکر حدیث ثبت وي چې دې کاني سګنا کړو چې الله جهنم ته واچو، الله جهنم ته شي کلاغتا ته دا ویلې شي یره چې موږ بدین په کوم چې دا څه چل شي دا ولي الله جهنم ته واچو. نو کوم خبره چې ستا سمجھ کې نه راځي نو دا غي به دلیل دانی چې ته نه منې او نه هغه د خبره تقاضا کې چې دا نه منو قابل نه ده. کوم خبره چې ستا سمجھ کې نه راځي او الله او رسول الله هغه ته تسلیمي. بل محترم دایا ساتي کله دا شلم تا ته کوي تا ته دا حکان دي بے سادي دا کله جهنم ته واچي واده چې د انسانانو ولا چولې در دې جرم نشته د کانو ته وایي چې نه هر شي پويږي. قرآن وایي قرآن ته خو کانه دې بسنه پويږي دا کم د شیسو معنی چې د انکار د حدیثونو انکار کې او قرآن ته خلق را بلی دغه قرآن وایي چې کانه پويږي. الله فرمایي ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. کانه تاسو زړه د کانه نم سختي الله فرمایي کانه خو اوچ وبد روزي کانه خو راګړډي لما يهبط من خشيه الله دا الله خشیت او ویره محسوسي دا خو بتا د کانه ښکاري. الله فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کله قرآن الله بغرمان نازل کړي دا بتر متل او الله د خشیت د وجنه هغه پويږي د پوي باوجود الله جهنم ته چولې دي. بل قرآن کې الله فرمایي ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. دا آیات خلاصه معنا دا سوچ دي یتیمانو خوراک مال لا خوري په ظلم او زیاته سره نو انما يأكلون في بطونهم نارا دا خلق د خپل خېټو ته اور اچي. نو خو د دنیا کې وینو چې یتیم مال ظالمان خوري او هغه باندې چرګان او غوښه خوري کباب او شراب دا خېټه د اور نزي او الله فرمایي انما يأكلون في بطونهم نارا. تر دې آیات څه جواب کې ابو یو دین مطلب دا دی چې دی خوراک نه الله سوال اور جوړي په جهنم کې. نو موږ وایو دا الله رسول عليه الصلاه والسلام چې کوم حدیث بیان کړی دی چې دا خلق جهنم کې پراتو دا خلق چې سوال الله جهنم ته بوزي نن دا الله رسول ته الله خودل او دا الله قدرت ته دا یا ساتي دا خلق د الله د قدرت نه منکر دي. الله فرمایي لنريه من آیاتنا الكبرى. مو خدا معراج دې لپاره واقع کړی دی الله چې خپل رسول وبللو جنت او جهنم سیر ورته کو الله به د خپل قدرت نشانات او علامات خیر مخلوق ته. محترمو کله وتا ته دا وی قرآن وی چې ابراهيم عليه السلام انه كان صديقا نبيا دا رښتینی انسان ورښتینی او حدیث دا وی چې ابراهيم عليه السلام دریو ځایو کې دروغ ویلي دي. تاسو معلومه ده یو چې خلق میلې ته تل ابراهيم عليه السلام ال زنزم اني سقيم بل ابراهيم عليه السلام د خپل بیبي بارک ویل د زما خور بل ابراهيم عليه السلام بوتان مات کړو ول د مشر کړي وی ګورا قرآن و ابراهيم عليه السلام رښتینی او حدیث و ابراهيم عليه السلام دروغجن. موږ یو د اصطلاح تاسو خوندور نه کذب کله په معنی د توریه باندې راځي ظاهر کې خلاف حقیقت خبره ظاهر کې نفس المر کې د حقیقت خلاف نه. موږ دا خبره په قرآن کې مشتري فجعله جزازا الا كبيرا او بیا ول فعله كبيرهم هذا فاسالوه. قرآن کې دا شرع چې ابراهيم عليه السلام اني سقيم. قرآن کې دا مضمون شرع انما المؤمنون اخوه مؤمنان د ایمان په بنیاد باندې دا رونه دي رونه خويند دي. دا موضوع دا خبره هو قرآن کې مشتري دي سره تاسو څه کوي کله با ډېر چړ بړ کړ دا خبره کوي. وی ګورا حدیث کې راځي چې ابراهيم عليه موسی عليه السلام لامبل او کانه باندې کپڑے خوي کانه وګرځې دو کپڑے تینا کانه او تختولې بیا موسی عليه السلام خلق ولید. وی حدیث دا وی او قرآن وی چې موسی عليه السلام وجيها مقاوري عزتمن سره نو تا ته بداسي انداز کې خبره کې داسي انداز وی کم کلام کم خبرې چې د پیغمبر نه کپڑے وباسي عوام ته وی آیا تاسو ردی منو ته تیاری خلک وینا مو کدا قاعده او قانون کې دي. نو قرآن کې خو بیا داشتا چې آدم عليه السلام په جنت کې هغه میوه ونه وخوړه فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. نو استاب قول کم کلام چې د پیغمبر او نبی نه کپڑے وباسي هغه د منودو قابل نه دی بیا خدا قرآن د منودو قابل نه دی. د منکرین احادیث د تمام شبهات او جواب الله رب العالمین په قرآن کې خېده صراحتن ضمنن اشارتن کلبا عقل فرس اکا دا زمون عقل نه مني و قرآن وی چې النار يوردون عليها قبر عذاب زمون عقل نه مني. صحیح حدیث کې راغلی دی عقل نه مني قرآن سره بس کې چې النار يوردون عليها الله فرمایي دا فرعونیان دا په اور باندې پیش کیږي. کله وتا ته وی حدیث کې دا چې پلان کې جنت ته تلو لا خو قیامت نشته حساب کتاب نه لشي
جنت ته خلک څنګه لاړل پلان کې جنت ته څنګه لاړل پلان کې جهنم ته څنګه لاړل وای قران ناواله سورۃ یاسین صاحب یاسین چې خلکو والو شهیدی ک الله فرمایي قیل ادخل الجنه قران کې شرع چاغه ته ویل شو جنت ته داخل شو هغه بیا ویلو یا لیت قوم یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين دی آیات سره بسکه کله وتا ته وی دو زندگی دی بس یو دنیوي زندگی دا یو اخروی زندگی دا برزخی زندگی نشته دا عقل نه مني ته وی کزه ته درېمه زندگی قران کې هم بیا بسکه دا ته چې سنه منکر د حدیث په بنیاد باندې او حدیث سره ستاسو دشمنی دا دغه شان واقعات دا خبري دغه نظریات عقاید په قران کې شته وزیر علیہ السلام چې به یو کلی باندې تیرې ده وهي خاویه علی عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها دا بل څنګه ژوند کوي فاماته الله 100 عام الله به مر راوست 100 کاله 100 عام سل کال او بیا ثم بعثه الله ژوند نو ګوره ژوند مر بیا ژوند بیا مرګ او بیا ژوند سو ژوند درې تشر دریم ژوند نه انکار کې دا قرآن کې شته الله به قادر دی کله وتا دوی دا فلان کې خبر عقل نه مني قرآن کې شری کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون شته کنه شته وای ته ما ته په سنس باندې ثابت کړه کرامن کاتبین شدد تا په وګو باندې موږ ته نه ښکار یو سړی زما عقل نه مني بیا به سره سکه او نبی صلی الله علیه وسلم په دې قرآن کریم کې پړکی کې ګوره خدای ساتي دا د چا د تشریح چې تاسو انکار کوئ هغه ذات هغه هستی په قرآن کې پړکی داغه د سره ذکر الله قرآن کې کړی دی فانه نزله على قلبك باذن الله دا قرآن الله ستا په ځل نازل کړی دی اے نبی دا ځل چې په کوم پردو کې راګیر دی هغه الله قرآن کې ذکر کړی دی نو ثبت به فؤادک دا زړه پردې چې په کوم څه کې راګیر دي سینه چې ورته مونږ وایو الم نشرح لك صدرك داغه سینه الله ذکر کړی داغه لا الله ذکر کړی دا ووضعنا عنك وزرك داغه سترګې الله ذکر کړی دی لا تمدن عیناک الی ما متعنا به داغه تندې الله ذکر کړی دی عبس وتولى ان جاءه الاعمى داغه موس الله ذکر کړی دی عبد اذا صلى داغه دعوت ته درېدل لما قام عبد الله هغه الله ذکر کړی دی هغه چې شپې ودرېږي ان ربک يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل هغه الله ذکر کړی دی وانذر عشيرتك الاقربين داغه خاندان الله ذکر کړی دی واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال هغه چې جنگ لسی هغه نظاره الله ذکر کړی دا د کور نه چوزي اهل بیت الله ذکر کړی هغه چې ځان کومې کپڑے ته وکړي دي وثيابك فطهر هغه الله ذکر کړی کوم کمبل چې هغه ځان ته وکړي دا یا ايها المزمل یا ايها المدثر هغه الله ذکر کړی او دا هغه قران د دې تشریح هغه په کوم وطن کې چوسېده په کوم وطن کې لا اقسم بهذا البلد هغه وطن باندې الله قسم کړی دی هغه چې کوم زندگی دی رکړی دا الله فرمایي لا امرک انهم لفي سکرتهم یامهون استاب زندگی مې د قسم می دا خلق په نشه کړي کما کله نه پوي داغه وطن داغه زړه داغه سترګي داغه تندې داغه سینا داغه لا تحرك به لسانك لتعجل به داغه زبان الله ذکر کړی دی ګوره چې دا محمد علیه الصلاۃ والسلام په دې قران کې پڑھ کیږي د کم قران په باندې باندې چې تاسو ته محمد رسول الله د حدیث نه انکار کوي او داسې نبی الله فرمایي دا قرآن کې نه یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل دا خو تورات او انجیل کې پړه کېده داغه تذکرہ دا څه ولګه داغه تصویر چې پروت دی داغه د وطن تذکرہ الله قرآن کې کړی داغه چرته خبر نه بل خوازي چرته چې اعتراض کړی دی انک لمجنون الله فرمایي قسم دی نون والقلم وما يسرون ما انت بنعمه ربك بمجنون قسم دې ته مجنون نه خلق به لست مرسلا الله فرمایل یاسین والقران الحکیم قسم دې په قران چې د حکمت د کتاب دې انك لمن المرسلین طلباء تاسو پیږي انك لمن المرسلین خلق ویل دې رسول صلی الله دشمنه کړی دا بس نور او جبريل هم ناراضي جبريل هم پرېخو الله فرمایل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى داغه د بار الله قسمونه وک داغه په زندګي الله قسم کړی دی او موږ وایو د محمد رسول الله تشریح قران دې ته محتاج نه دی الله فرمایلی لتبين للناس ما نزل الیه قران خو دې د بار راغلی چې تخلق ته بیان مسو کې الله په محمد رسول الله نازل کړ داغه صفاتونه پکښتا او قران داغه بیان ته محتاج نه دی محترمو وخت هم دی زه یو دوا یا درې آیات وې مختصر صرف طالب علمانو د پاره الله فرمایي ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده الله فرمایي مونږ ته وحی کړی دا یا وحی کو دا مشبہ ده کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده لکه څنګه چې نوح علیہ السلام او نور انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام ته الله وحی کړو
د نور انبیاء وحی مشبہ به د محمد رسول الله وحی مشبہ تاسو نه تاسو کوم تاسو پیږي تورات زبور انجیل کتابونه الله مشهور معروف انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام تور کړو الله فرمای ما نوح ته وحی کړو او دا شان وحی تاسو کوم نوح ته وحی د کتاب په شکل نو شوی محمد رسول الله ته وحی د کتاب نه علاوه د حدیث په شکل باندې شوی بل د وحی الله چې وبند سره خبرې کوي دا غي درې طریقې دي ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا الله فرمایي یا ډایرک وحی کوي چې خبره اچو یا د پردې شاته او یا رسول جبريل علیکم قران خود جبريل په واسطه راغلی دا دوه قسمه وحی دا چې قران کې ذکر شوی دی بل اخیری خبره دا عرض کوم الله فرمایي ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض الله فرمایي دا کافر خلق سو کافر خلق يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله هغه دا اراده لري چې الله او رسولانو په منځ کې تفریق جداواله پیدا کړي ولې جداواله هم کېشته الله خالق رسولان انبیاء مخلوق هغه معبود انبیاء عابدین الله فرمایي دا فرق کفر دی کفر په کوم اعتبار دی کفر په دې اعتبار دی چې د الله اطاعت یو انسان کوي او د رسول الله اطاعت نه دا تفریق په اطاعت چې څوک کوي الله فرمایي یکفرون بالله ورسوله دا په الله باندې کفر لري بهرحال محترمو وخت مې ډېر تیر کړ موضوع نن بهر لاړم اوس مې چې زړه کې تاسو ته مې ضرورت باندې یو مذاکره وکړه الله دې زموږ استاد علم عمل زیات کړي الله دې د خپل رضا سبب وګرځي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم